دا په فرانس کې چې کوم ظلم شوی دی د بیزې سره، نو ډیرو خلکو خو آواز اوچت کړ چې بیزې ته د انصاف میلاو شي. خو دا راته ووایه دا د بیزې عزت چې تار تار شوی دی. ملګرو په فرانس کې یو عجیبه غونته واقعه مخې ته راغلی دی، هغه هم زموږ یو پښتون ورور دا کار کړی دی. داسې چل شوی دی چې دغه زموږ پښتون ورور یو چیلې سره یو بیزې سره غلط کار کړی دی او بیا پولیسو نیولی دی. اوس دې کې څومره حقیقت دی او دغه کس یې په څه طریقه باندې نیولی دی، په څه طریقه یې ګرفتار کړی دی، د دې چیلو مالک ته څنګه پته چلیدلی دی چې یاره دغه کس د چیلو سره داسې قسمه ناروا کارونه شروع کړي دي. ټول حقیقت در سره بیانوم. دا ویډیو خامخا در سره وګورئ چې تاسو خبر شئ چې زموږ پښتانه آخري کوم حد پورې تللی دي. ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ. داس چل شوی دی په فرانس کې چې کوم د غرایز علاقې دي، د ځنګل چې کوم سایډونه دي، هلته زموږ یو پښتون ورور ډیوټي کوله، د چیلو ډیوټي کوله، چیلې به یې سرولې، دغه انګریز چیلې ورکړې وې، ښې ډېرې چیلې ورکړې وې. نو بیا داسې چل شوی دی چې کله به هم دغه چیلې راغلې نو د دوی دا شاته سایډونه د خپې به کاږې شوې وې. یو ورځ بله ورځ داسې تقریبا 15-20 چیلو دغه مسله وکړه. نو دغه انګریز په سوچ کې شو چې یاره دې چیلو سره داسې څه کېږي چې د دې دا وروسته خپې کږېږي. نو بیا دغه انګریز دې کس ته کیمره لګولې دی، په کمره کې چې کوم ځای چیلې پاتې کېدې هلته کیمره ورته لګولې دی چې سی سی ټي وي کیمره، خفیه چې کومه کیمره وي. نو ګوري زموږ دغه پښتون ورور دغه چیلې سره به دغه غلط کار کولو. بیا چې کله دغه ویډیو په منظر عام راغله نو بیا دې نه وروسته دې عدالت ته بوتلو. هلته په دې باندې داسې ویل کېږي چې 3 کاله جیل ختلی دی. ډېر د افسوس مقام دی. زه نه پوهېږم چې زموږ دغه پښتانه وروڼه په فرانس کې د یو شي کمی هم نشته. اول خو دا کارونه کول نه دي پکار چې بیا دومره ستا شوق وي نو فرانس کې د څه کمی دی. خو زه نه پوهېږم دې خلکو ته.